امن دی مزې کوي ستاسو کور کې امن دی مزې کوي دلته مو د اوسپنو باران وکړو خلک په امرودو کې پیسې ګټي موږ په زمرودو کې تاوان وکړو ګرانو مینوالو سلامونه نیکې هیلې احترامات پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران په ادبي خپرونه کې ستاسو په خدمت کې حاضر دی مینوالو خپل ادبي پروګرام هم نن راوړی د بندۍ ته انتخاب ملګري را سره ناست دی ملکنتري ته راغلي یو چې د چکر ځای دی ښکلی ابشار پکې رابېږي که څوک نه یې راغلي نو دغې ځای ته راشئ ډېر د لیدو قابل ځای دی انتخاب ملګري را سره ناست دی لیکوال ملګری دی نو زمونږ خو د شعرونه واورېدل راځئ چې تاسو سره هم د هغه څه کلام شریک کړو انتخاب صاحب څه به ډالۍ کې مینوال ډېره مننه کوم محمد عمران صاحب چې زمونږ ځای ته رالی او مونږ له هم وخت راکړو ستاسو هم جهان مننه چې مونږ هم راوغوښتو دغه خپل ځای ته او دغه خپلې پروګرام هم را جوړ شعرونه به درته دوه درې ووایم د غزل نه مخکې چې ګرانه په ما وختونه نه تېرېږي ګرانه په ما وختونه نه تېرېږي بغیر له تا وختونه نه تېرېږي راته جانانه را تر غاړې وځه راته جانانه را تر غاړې وځه تش په خندا وختونه نه تېرېږي بیا مو په منځ کې لږ خفګان راغلی بیا مو په منځ کې لږ خفګان راغلی ځکه زما وختونه نه تېرېږي او غزل به درته ووایم چې بیا دې نه کوم انتظار زه دې ستړی کړم یار بیا دې نه کوم انتظار بیا دې نه کوم انتظار زه دې ستړی کړم یار لیونی کله راځې به زه ساتمه درته لار زه لیونی کله راځې به زه ساتمه درته لار زه یادوم دې او ته مې نه زه یادوم دې او ته مې نه خدای دې وخوره په کامار زه یادوم دې او ته مې نه خدای دې وخوره په خامار چې بې مینې ژوند وي خدایه دغه نه مې دی په کار چې بې مینې ژوند وي خدایه دغه نه مې دی په کار چې د مینې ته زړه نه و بیا دې ولې کوي اظهار چې د مینې ته زړه نه و بیا دې ولې کوي اظهار سترګې سرې دي د بلبله سترګې سرې دي د بلبله بیا دې کړی دی خو ما ډېره مننه ډېر ښکلی انتخاب بلبل صاحب د امین تنها صاحب په یو دوه شعرو د اجازه تخلم ورک د شمه خیر دی ما پې ورک ایمان راوړی دی امن یو مسلک دی ما پې کلک ایمان راوړی دی او چا چې د امن بیرغونه پورته کړي دي پټ پټ دغې ټولو پټو پک ایمان راوړی دی چا چې د امن بیرغونه پورته کړي دي پټ پټ دغې ټولو پټو پک ایمان راوړی دی ډېره مننه د الله په امان